غنم چې د افغانانو د خوړو اساسي او بنسټیزه برخه ده، سږکال یې له وروستیو طبیعي آفتونو سره د تیرو کلونو په پرتله باندې حاصلات زیات دي. دغه غنم نه یوازې د بزګرانو د کورنیو نفقه برابروي، بلکې د هیواد په اقتصادي وده کې هم ستر رول لري. دا په لوګر ولایت کې د غنمو سږني کښتونه دي. دلته یو شمېر بزګران وایي چې له خپلو حاصلاتو خوښ دي. د سهار په 4:30 بجې دلته د غنمو د ریبلو لپاره راځو او بیا تر ماسپښینه پورې دلته په کار بوخت یو. الحمدلله د نورو کلونو په پرتله څه کال زموږ د غنمو حاصلات ډېر ښه او خوندور دي. د عبدالحمید نږدې 40 کاله کېږي چې دلته د غنمو کښت کوي. نوموړی وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږني حاصلات ډېر ښه دي. امسال فضل خدا الحمدلله شکر حاصلات ما بسیار خوبه. د خدای پاک ډیر شکر او فضل دی. څه کال زموږ حاصلات ډیر ښه دي او غنم ډیر پاک راغلي دي. تیر کال زموږ غنم ډیر خراب ول او ډیری غنمو سوروالی کړی وو. زموږ خپل حاصلات تیر کال تر نیمایي هم کم شول. دغه اوس چې ما کوم غنم کرلی دي دې ته هیله لرم چې په یوه جریب ځمکه کې راته 180 منه غنم وکړي. دلته کرنه لا هم تر ډیره په سنتي ډول روانه ده. سلیم د غنمو د ریبلو په هکله داسې وایي. دلته موږ د سهار په 5 بجې دغه لو پیل کوو او تر 10 بجو کار کوو، ځکه په دې ورځو کې ګرمي زیاته شوې ده. بیا په 2 بجو کار پیل کوو او د ماښام تر 7 بجو پورې کار کوو. لو کول او د غنمو ریبل ځان ته یو مهارت غواړي او دا یو ډیر سخت کار دی. هر څوک یې نشي کولی. په لور باندې لاس او یا هم پښه غوسیږي. هو دلته ماشینونه راغلل او دا خلک ډیر بیچاره دي. دومره پیسې نه لري چې هغه ماشینونو ته یې ورکړي او هغوی بیا د دوی غنم ورته وریبي. دغه بزګران د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو او نورو کرنیزو توکو په برخه کې مرسته وکړي. مشکلات ما خو نمیسته که برای ما زموږ غوښتنې له حکومت څخه د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې دي. حکومت باید له موږ سره مرسته وکړي. که څه هم څه کال حاصلات ښه دي، خو تاسې د غنمو ګورئ، ځینې یې واړه راغلي او ځینې یې لوی راغلي. که زراعتي تخمونه موږ ته راکړل شي، زموږ حاصلات په ډیر ورسره بهتر شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سیجټین پښتو ته وویل چې تیر کال یې له 50,000 څخه نیولې تر 80,000 مټریک ټنه پورې د هیواد په ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته کیمیاوي سره ویشلې ده. ځکه خو سږني حاصلات له طبیعي آفتونو سره بیا هم ښه دي. د 50,000 تر 80,000 مټریک ټنه پورې د هیواد په ټول هیواد کې، په ټولو ولایتونو کې، په ټولو ولسوالیو کې بزګرانو ته کیمیاوي او سره ویشل شوی ده. او په هیواد کې د غنمو حاصلات الحمدلله ښه کال ډیر ښه وه. موږ په ټول هیواد کې د غنمو په حاصلاتو کې تر 5 میلیونه مټریک ټنه په تیرو څو کلونو کې موږ تولید نه درلود. خو دا چې ښه کال تر 5 میلیونه مټریک ټنه هم زیاتېږي، دا د موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده د کرنې وزارت دپاره. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږکال پر 2.14 میلیونه هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي او تمه ده له دغه ځمکو څخه شاوخوا 5 میلیونه مټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. احسان الله کریمي، سیجټین پښتو، لوګر.